که د کوروالي نه وروسته په کوز کې غین د 10 منټو لپاره پرېښودل شي نو څه ګټې لري؟ سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که د کوروالي نه وروسته چې کله داسې خلک شته چې کله دوی سیکس یا کوروالی وکړي نو سمدستي له خپلې مېرمنې څخه لرې شي، ځکه په کوروالي کې 90% رول چې د مېرمنې راضي کول وي هغه دا وي چې کله د مېرمنې سره تاسو یو ځای کېدئ نو باید تاسو دغه یو خبره په ذهن کې ځان سره وساتئ. زما او د کتاب تر ټولو بهترینه توصیه تاسو ته دا ده، په کوم وخت کې چې تاسو کوروالی کوئ او د ښځې سره یو ځای شوئ او له هغه وروسته چې تاسو کله خلاصېږئ نو باید تاسو دغه یو کار وکړئ، ځکه د ښځې د ټولو خطرناکه مینه چې راځي په دغه وخت کې راځي. یعنې چې کله تاسو خلاص شوئ او مېرمن مو خلاصه نه شوله نو کولی شئ چې د مېرمنې په شرمګاه کې خپل ذکر تر 10 یا هم تر 20 دقیقو پورې پرېږدئ. که څه هم په تاسو کې زور نه وي یا هم تاسو زر خلاص شوي یاستئ، مېرمن مو نه وي خلاصه شوي، نو ښځې ته تر ټولو غټه حوصله بیا دغه هم ورکوي چې کله تاسو خلاص شئ انزال شئ او بیا هم خپل ځان د مېرمنې د پاسه اچولی وي. که تاسو سمدستي خلاص شوئ او د مېرمنې څخه لرې شوئ نو بیا راتلونکې ورځ به تاسو د دغه کوروالي څخه خوند وانخلئ، ځکه چې ښځې تر ټولو بد راځي هغه دا دی چې کله د خپل وخت کې تاسو انزال شئ او د ښځې څخه لرې شوئ نو ښځه له دغه کار څخه ډېر بد مني. نو باید تاسو ته ووایم چې تاسو هر ټیم چې کله کوروالی کوئ د کوروالي نه وروسته چې کله انزال کېدئ یا هم که تاسو انزال شوئ او مېرمن مو انزال نه شوه نو تاسو د بدن 50% وزن په خپله په ښځه واچوئ، یعنې د هغو مه راپاڅېږئ تر څو چې خپلې مېرمنې تاسو ته نه وي ویلي، ځکه که تاسو ډېر تاسو څخه په دغه خوند نشي اخیستلی چې تاسو مېرمن نشئ انزال کولی نو 90% خوند تاسو څخه په دې اخیستلی شي مېرمن چې تاسو د مېرمنې د پاسه پراته اوسېږئ او له هغې څخه تر هغو مه لرې کېږئ تر څو مو مېرمن درته حکم نه وي کړی. نو هر ټیم چې کله کوروالی کوئ نو د خدای روی ته وګورئ، تاسو هېڅکله هم دغه یو کار مه کوئ، ځکه چې مېرمنې سره او ستاسو خپل ژوند ټول خرابېږي له دغه کار سره. اکثره داسې خلک دي چې کله کوروالی وکړي ځان خلاص کړي او منډه کړي خپل ځای ته لاړ شي. نو تر ډېره پورې زه تاسو ته دغه وایم، دغه وینا ده زما چې باید هر ټیم تاسو په مېرمن باندې خپل ځان اچولی پروت واوسېږئ، له هغو ځان مه ترې لرې کوئ تر څو مېرمن تاسو څخه سم خوند نه وي اخیستلی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغسې ویډیوګانو څخه تاسو هېڅ وخت او هېڅ ټایم تاسو غلط وخت نه او نه غلطه استفاده ترې کوئ او مه غلطه سوء استفاده ترې کوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلطه استفاده بیا هم ونه کړئ او بیا هم ونه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.